نن په همیرا کرکټ ګراوند شاپور کې د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د مړی او د شانګله ماډل سکول کوسکانا په منځ کې د کرکټ یو ښه لوبه ترسره شوه. دې لوبې لا د کروړې نه تر بلکانۍ پورې کتونکي راغلي وو. ټاس شانګله ماډل سکول کوسکانا وګټه او د بیټینګ فیصله یې وکړه. د شانګله ماډل سکول لوبغاړو په ښه طریقې سره خپل د بیټینګ اننګ شروع کړ. په همیرا کرکټ ګراوند شاپور کې د اخلاقو یو لویه مظاهره وکړه. د امپایرانو د فیصلې ډیر خیال وساته. د شانګله ماډل سکول کوسکانا ننګیالیانو خپل د بیټینګ اننګ په ښه رنځونو ترسره کړ او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د مړی ته یې 10 اورونو کې 130 رنځه ټارګټ کېښود. د هایر سیکنډري سکول د مړی لوبغاړو هم خپل د بیټینګ اننګ په ښه طریقه روان کړ. خو بل طرف ته د شانګله ماډل سکول کوسکانا ننګیالو خپل بالنګ په داسې طریقه وکړ چې بریا یې خپل لاس ته راوړه او ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د مړی په 10 اورونو کې 100 رنز وکړه او د شانګله ماډل سکول کوسکانا د ګټې په ریلۍ کې د کوسکانا خلکو سره سره د برکانا شاپور خلکو هم تر خپل حده ګډون کړی و او د شانګله ماډل سکول کوسکانا زنده‌باد نارې یې لګولې. نو په آخر کې د شانګله ماډل سکول کوسکانا استادانو، سپورټس انچارجانو او پرنسپل صاحب زموږ د سالارزی ټي وي ته صداسې وویې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ټیم او خاص کر شباب سره ته سلام پیش کوم چې دا ټول کردار د کم چې د وړ اخلاق په تربیت من د ټول شباب سره کې په اوچت لاس دی او خپل ټیم کم زموږ کپتان دی د نور دی سلام پیش کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپورټس وایي دي چې د سپورټس مین سپیرټ مظاهره پکې پیدا شي انسان کې دې لپاره دی. خو زموږ شاپور کې بدبختي دا ده چې ګیم چې کېږي هغې کې شر یو غوبل وي. نو زموږ انشاءالله ونې فوکس په دې باندې چې یاره شر پکې ونه شي، غوبل پکې ونه شي، ښایسته ګیم وشو او زه خپل ټیم ته په دې باندې مبارکي ورکوم او چا چې بیرل دی هغوی مې یو ښه ګیم کړی هغوی له مبارکي ورکوم او انشاءالله نیکسټ زموږ د امید دی چې هغوی به یو ښه ګیم وکړي او نیکسټ به انشاءالله مخې ته ځي. الرحمن الرحیم. د ټول نه خو زه اول د شاپور عوام د شکریه ادا کوم چې ډېر لوی سپورټ یې زموږ ټیم ته ورکوم او ډېر بهترین کیدو شو. تاسو ولیده چې انتهایي سخته مقابله وشوه. زه د خپل طرف نه خپل ټیم ته، د ټیم کپټن ته او خپل سپورټس انچارج ته ډېره مبارکباد ورکوم او ستاسو د شاپور د خلکو مینه او د هغوی هغه مینې احترام زه ساتم. الله مو ښه دا بس ساته. انشاءالله چې داسې پرامن طریقې سره زموږ میچونه کېږي چې هغې هېڅ قسمه تشدد او په هغې هېڅ قسمه یو بل سره افراطفري، یو بل سره به زیاتیاتو باندې کیسه نه وي. انشاءالله زموږ د علاقه هم مخکې کېږي. دا ټول یوه علاقه ده خو دا په کال کې دغه یو موقع وي چې موږ د خپل ماشومانو ته ورکړو او باید واړه خپل چې د هغه تجربه، خپل هغه اکسپیرینس، خپل هغه محنت چې دی هغه څه وکړي، هغه ښکاره کړي.